په هرات کې د ترکیې کنسول د کار پای د ستاینې لپاره مراسم برابر شوي وو. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې ترکیې له افغانستان سره ښه همکاري کړې ده او تیر کال سوداګریزې تبادلې 25 سلنه زیاتې شوي دي. ترکیه بین 10 کشور مهم و شرکای اقتصادی افغانستان هست. ما همراه ترکیه مناسبات قوی تجارتی داریم. نمایشگاه‌های ما برای معرفی کالاهای افغانی و برعکس کالاهای ترکیه در دو طرف ادامه داره. نمایشگاه متعددی برگزار کردیم چه در کابل و چه در خود ترکیه. به هرات زحمت کشیده. اگر دوستا گفتم اگر بخش افغان ترک یا و خدمات دیگی که به هرات انجام دادم، مکتبا کمک کردم و شفاخانه ها اینا به وقت از اینا کمک شد. خداوند اونا عزت بده. په همدې حال د هرات والي له ترکیې سره د ایران د ډیپلوماتیکو او دوستانه اړیکو ستاینه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به په مختلفو برخو کې همکاري زیاته سي. ما هم منابع خود از کارکردی که چند سال سفر تقریبا 4 ساله‌ای با جناب محترم حسن علی خان با ما داشتند، با درایت و پختگی و نیت پاک که داشتند توانستند که بر روابط دیپلماتیک و سیاسی و فرهنگی ما با کشور برادر و ترکیه در انکشاف این روابط گام‌های نیک برداشتند. جمهوری ترکیه مقیم کابل کمک‌های بسیار زیادی برای زلزله زدگان ولایت شرقی مشرقی انجام داده است. کمک‌هایی که در چنین موقعی لازم بوده، کمک‌های اضطراری بوده و به زمان مناسب برای مستحقین رسیده است. خو په هرات کې د ترکیې پخوانی جنرال کنسول وایي چې په افغانستان کې د 11 کلونو کاري تجربې سره هغه هیڅکله د بیګانګۍ احساس نه دی کړی او د دوی همکاري تر ډیره حده بشردوستانه وه. قطار نیکی 22 ما هم در راه است. او هم انشالله از طریق خاف و هرات انشالله میآید که والی صاحب بسیار در این باره مرا تشویق کرد، گفته که باید این طریق را ما استعمال کنیم و انشالله این اولین بار به طریق از ایران به خاف و هرات انشالله بعد از دو سه هفته دیگر انشالله به اینجا میآید. باید وویل سي چې ترکیې د افغان ترک ښوونځیو او تیکا بنسټ له لارې په افغانستان په ځانګړې توګه هرات کې د بېوزلو کورنیو د تعلیم، روغتیا، کرنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې پراخ خدمات وړاندې کړي دي.